سلامونه مې قبول کړئ. قدرمنو دوستانو، یو افغاني ماشومه جینۍ چې په کم عمرۍ کې واده شوې وه، نو بیا پې خپل خاوند څنګه غلط کارونه کول او څنګه مجبوره شوې وه چې داسې ناروا کارونو ته یې مخه کړې وه. ویډیو کې راسره تر اخره پاتې شئ. که ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل قرار کلیک کې نوي سبسکرایب کړئ، نو مهرباني وکړئ چینل له سره ضرور سبسکرایب کړئ او سره د ټلۍ نشان هم ووهئ. دوستانو، تاسو سره د هغې خبرې شریکوم چې ولې یې په دغه ظلم شوی و او ولې ورسره مور پلار دغه زیاتې کړې وو. دوستانو، دا واقعه څه موده مخکې مخې ته راغلې وه او موږ په یو نیوز ویب سایټ کې لوستلې وه چې دغه جینۍ لوستي وو چې دغه جینۍ خپله واقعه او قصه څه داسې بیان کړې وه چې زما عمر 10 کاله و چې زه په هیڅ نه پوهېدم، نو زه خپل پلار د ځان دپاره په بدله کې ورکړم. دغه جینۍ وایي چې زما مور مړه شوې وه او زما پلار لا چا ښځه نه ورکوله، نو د هغه په بدل کې یې زه ورکړم. یو کورنۍ غوښتل چې د هغه په بدل کې ما وکړي. جینۍ وایي چې زه خپل پلار ځان دپاره په بدل کې ورکړم او زه یو داسې سړي ته ورکړم چې هغه بوډا و او زه په هیڅ هم نه پوهېدم. هغه ما سره هر قسم ظلم او زیاتې کولو. دا وایي ځکه چې هغه عمر زیات و. یوازې هغه نه بلکې د هغې کورنۍ ټولو خلکو به په ما باندې ډېر زیات ظلم کولو او ما به برداشت کولو. دغه جینۍ وایي چې زما خاوند هم مړ شو. اوس زه ډېر زیات سرپرسته ژوند تېروم او وایي چې عمر مې 15 کاله دی او د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ یم. دوستانو، دا لومبۍ واقعه نه ده. داسې ډېرې واقعګانې مخې ته راځي چې ظالمان پلاران په کم عمرۍ کې خپلې لوڼه د خپل ځان دپاره په بدل کې ورکوي او بیا د داسې مشکلاتو او تکلیفونو سره مخ کیږي چې د کور هېڅ څوک هم ترې نه وي خبر او دغه تکلیفونه پې په دغه تورسرو باندې کیږي. الله تعالی دې هره تورسرې، هره ښځه او هره لور خور د داسې تکلیفونو نه وساتي او قسمتونه دې الله ښه کړي. تاسو پې هم امین ووایئ چې په دې دعا کې تاسو هم شامل شئ. زموږ ویډیو تر دې ځای پورې وه چې در سره مو شریکه کړه او تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.